السلام علیکم ګرانو شاګردانو، جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. د شپږمې الف ټولګي ریاضي مضمون او موضوع د خط وضعیت یعنی حالت دی. صفحه 115 صفحه ده. اول موضوع د خط وضعیت او یا هم حالت. هغه وایو خط درې حالت لري. اول افقي خط، دوهم عمودي یا قایم خط او دریم چې دی هغه مایل خط. اوس هر یو جلا جلا په تفسیر وار توګه سره تعریف پرې ووایو. اول افقي خط. افقي خط هغه خط ته ویل کېږي چې د اوبو د سطحې په امتداد وي. یعنی کله چې موږ دلته په تعریف کې د اوبو د سطحې په امتداد یادوو، یعنی که چیرې موږ اوبه په هر لوښي کې واچوو، دا اوبه داسې اوار راځي. نو په دې خاطر د افقي خط په تعریف کې موږ وایو چې د اوبو د سطحې په امتداد وي، او یا هم هغه خط ته ویل کېږي چې 180 درجې وي. دوهم چې دی عمودي خط او یا هم قایم خط. ځینې خلک عمودي ورته وایي، ځینې قایم خط ورته وایي. هغه خط ته ویل کېږي چې پر افقي خط باندې دوې قایمه زاویې جوړې کړي. اوس دا یو افقي خط دی، د ای بي دا افقي خط دی. د افقي خط باندې دا خط سیده راغلی دی، دا د عمودي خط په نامه سره یادیږي. دریم چې دی مایل خط. مایل خط هغه خط ته ویل کېږي چې نه افقي وي او نه هم عمودي وي. لکه د خیمې دغه تارونه چې دا تارونه نه عمودي دي او نه هم افقي دي، او یا هم داسې ویلی سو چې پر افقي خط باندې دا زاویه جوړ کړي. دغه ته خط ته څه وایي؟ دغه ته مایل خط وایي. د هغه څخه وروسته موازي خطونه. موازي خطونه هغه خطونو ته ویل کېږي چې یو د بل په امتداد واقع وي او هیڅ شریکه یا ګډه نقطه ونه لري. لکه که چیرې تاسو د اورګاډي پټلۍ که چیرې تاسو لیدلي، دغه سړک یا هم د موټر ټایرونه چې دا د هغه په موازي توګه سره ځي، خو ترمنځ هیڅ یو شریکه نقطه نه سره لري. لکه د ای بي او د سی ډي دوه خطونه چې یو د بل په امتداد واقع دي، خو خپل ترمنځ هیڅ شریکه نقطه نه لري. بل چې دی متقاطع خطونه. وایي که دوه مستقیم خطونه یوه ګډه یعنې شریکه نقطه ولري، متقاطع خطونه بلل کېږي. د دې استعمال ځای چیرې دی؟ چیرې موږ استعمالولی سو؟ که چیرې په چوکو باندې تاسو وګورئ چې داسې عمومي چوک او څلور طرفه ورته راخلاص وي، دوی په یوه نقطه کې سره یو ځای کېږي، یعنې په دغه نقطه کې. نو موږ داسې ویلی سو چې یو د ال یو خط وي او بل د ال دوه خط وي، چې د او په نقطه کې دوی دواړه یوه شریکه نقطه لري او سره یې یو ځای سوي دي، لکه د جمع او ضرب علامې چې دي، او داسې ورته نور شکلونه دي. ستاسو کورنی کار درس زده کول دي. تر بیا پورې پر الله پاک مو سپارم. د خدای په امان. ښه وخت ولرئ.